دا کیسې ده د یو خطرناکې شیشکې او د یو ښکلې شهزادګۍ. خو د ټولو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته داسې ښکلې کهانیانې مخې ته راځي. په یو ملک کې چې د هغې نوم نورستان و، د هغې ملک بادشاه زیدان ډېر زیات بهادر او انصاف کوونکی و. د دې بادشاه یوه لور وه چې د هغې نوم زارا و. زارا ډېره زیاته ښکلې وه او رحمدله هم وه. ټول ملک والا به دې سره ډېر زیات محبت کولو. خو په دې خوشحاله ملک کې یو ورځ یوه شیشکه راغله. د دې شیشکې غار په یو ځنګل کې و. خلکو به دې ته توره شیشکه وي، ځکه چې دا ډېره زیاته طاقتوره او خطرناکه وه. دې شیشکې به دې بادشاه نه ډېر زیات نفرت کولو، ځکه چې دې بادشاه به انصاف کولو او په خپل ملک کې به برایي بالکل نه پرېښوده. یوه شپه چې په محل کې جشن و، شهزادګۍ د محل په باغ کې یوازې ګرځېده. اچانک هوا ډېره زیاته تیزه شوه او یو تک تور لوګی مخې ته راغو. د دې لوګي نه یو توره شیشکه بار راووته. شهزادګۍ چې دا شیشکه ولیده نو ډېره زیاته ویرېده. دې شیشکې دې شهزادګۍ ته وویل چې اوس به زه تا ته چلو ښیم. ستا پلار ما سره ډېر زیات ظلم کوي، ځکه چې هغه په خپل ملک کې برایي نه پرېږدي. زارا ورته په همت سره وویل چې زه تا نه یېرېږم، چې څه کولی شې نو وکړه. شیشکې په دې باندې جادو وکړو او د جادو نه پس د شهزادګۍ سترګې بندې شوې او شهزادګۍ په ځمکې باندې را پرېوته. په شهزادګۍ باندې جادو وشو او دا بېهوشه شوه. په سهار باندې کله چې د محل خلک باغ ته راغلو، نو هغې ولیدو چې شهزادګۍ په باغ کې بېهوشه پرته ده. په پوره محل کې غوبل جوړ شو. بادشاه زیدان فوراً هغه ځای ته راورسېدو. د هغه په سترګو کې د شهزادګۍ دپاره ډېر زیات غم او فکر و. بادشاه فوراً حکیمانو ته آواز وکړو او هغه حکیمانو ته وویل چې زما لور په هره طریقه باندې ټیک کړئ، کنې زه به تاسو نه سرونه قلم کړم. د ملک غټ غټ حکیمان او جادوګران راوو، خو چا هم د شهزادګۍ د جادو توړ ونه موندو. هر چا به دا وی چې دا یو عام جادو نه دی، بلکې دا تک تور جادو دی. بادشاه په غوسه کې اعلان وکړو چې څوک هم زما لور ټیک کړي، زه به هغه ته نیمه بادشاهي ورکوم او ډېر زیات انعامات به هم ورکوم. دا خبر په پوره ملک کې خور شو. ډېر زیات بهادران او جادوګران راغلل، خو ټول ناکامه شو. په دې وخت کې دغلته کې یو نوجوان هلک اوسېدو چې د هغه نوم امیر و. امیر په یو غریب کلي کې اوسېدو. چې کله هغه ته دا خبر ورسېدو، نو هغه د شهزادګۍ د ټیک کولو لپاره محل ته راغلو. کله چې هغه محل ته راغلو، نو ټولو خلکو د پسې خندلو او ویې چې دا معمولي غوندې هلک به دا شهزادګۍ څنګه ټیک کړي. دومره غټ غټ حکیمان او جادوګران پې ناکامه شو. خو د امیر په مخ باندې پوره اطمینان و او هغه وویل چې ما ته یو موقع راکړې، زه به پې هم کوشش وکړم. بادشاه ورته وویل چې زه ټیک ته، تا ته اجازت دی. امیر بادشاه ته غور سره وکتو او بیا ورته وویل چې دا جادو به هله ختمیږي چې کله دا شیشکه ختمه شي، نو دا جادو به په خپله باندې ختم شي. زه به ځنګل ته ځم او هلته به دا جادوګره ختموم. امیر ځنګل طرف ته روان شو. په لاره کې ډېر زیات طوفان و، خو امیر حوصله نه بایلله او د ځنګل طرف ته روان و. اخرکار امیر د شیشکې غار ته ورسېدو. په غار کې ډېره زیاته تیاره وه او ډېر عجیبه اوازونه پکې راتلو. شیشکې چې امیر ولیدو نو په خندا شوه او ورته یې وویل چې ته یو معمولي غوندې هلک یې، ته به ما ختمې. امیر ورته جواب ورکړو چې زه شهزادګۍ بچ کولو ته راغلی یم، زه به د هغې زندګي بچ کوم. شیشکې په ده باندې جادو شروع کړو. د اور شغلې د ده طرف ته روانې شوې، خو امیر سره یو تعویض و چې هغه امیر ته خپلې نیا ورکړی و. د دې تعویض نه یوه تکه سپینه رڼا راووته چې هغې رڼا هغه اور ختم کړو. بیا د دې دواړو په منځ کې یو زبردست جنګ شروع شو. شیشکې هر قسم جادو استعمال کړو، خو امیر به خپل عقل او همت سره د دې هر یوه حمله رکاوله. اخرکار د امیر د تعویض نه یوه تیزه رڼا راووته او هغه د شیشکې په سینه کې وردننوته. شیشکې چغه ووهله او د دې جادو ختم شو او مړه شوه. په دغې دوران باندې په محل کې شهزادګۍ سترګې کولاو کړې او شهزادګۍ په پوره طور باندې مکمل ټیک شوه. امیر واپس محل ته راغلو، نو پوره دربار والا د ده ډېر ښه استقبال وکړو. د بادشاه په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې وې او امیر ته یې وویل چې تا زما لور شهزادګۍ بچ کړه، ته واقعي یو هیرو یې.
بادشاه ورته ووی شهزادګۍ په خندا باندې ووی چې تا نه زه صرف زه بچ کم بلکې ټول ملک ته بچ کو. بادشاه خپل وعده پوره کا او امیر ته یې نیمه باچایي ورکا. خو امیر ورته په عاجزۍ سره ووی چې ما دا صرف ستاسو دعا پکار ده. دا ما د انعام دپاره نه دی کړی بلکې دا کار ما د الله د رضا دپاره کړی دی. ټولو خلکو چې د امیر دا خبره واورېده نو ډېر زیات حیران شو. بادشاه د دې هلک نه ډېر زیات متاثره شو او ده ته یې په محل کې یو خاص مقام ورکو. وخت سره سره د امیر او د شهزادګۍ په منځ کې محبت جوړ شو او په آخره کې د دې دواړو واده وشو.